دینی عالمانو لخوا د نجونو د ښوونځیو پرانیستو غوښتنه خلکو یې تود هرکلی کړی. له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړو ته د اجازې ورکولو لپاره د طالبانو له مشرتابه د افغان دیني عالمانو د غوښتنې تود هرکلی شوی دی. په دې لړ کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د علماو د غوښتنه ستایلې او د طالبانو پر حکومت یې غږ کړی چې د افغانستان د خلکو د غوښتنې درناوی وکړي. په دې تړاو د حامد کرزي پر ټویټر لیکل شوي پیغام کې راغلي چې د هیواد د لر و بر د نجونو ښوونځي باید ژر پرانیستل شي. یو شمېر دیني عالمانو چې د پنجشنبې پر ورځ کابل کې راغونډ شوي وو وویل له زده کړو د نجونو محرومول شرعي او دیني اړخ نه لري او نجونې کولی شي د اسلامي حجاب په مراعاتولو سره زده کړې وکړي. دوی د طالبانو مشرتابه ته یو لیک هم استولی چې پکې راغلي ښځو ته د ټولنې بېلابېلو برخو کې اړتیا ده او پکار ده چې د زده کړو ملاتړ یې وشي. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم درسره سبسکرایب کړئ.